ربیع الاول هغه میاشت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه میاشت کې نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. د اسلامي امت لپاره یا د میاشت د نورو میاشتو په پرتله ډېر لوړ مقام او ارزښت لري. د بلخ ولایت دیني عالمان وایي د ربیع الاول میاشت د یتیمانو او مسکینانو پر مخ د مسکا په معنا ده. دغه میاشت د نورو میاشتو پسرلی بلل کیږي چې پکې د اسلامي امت لپاره د خوښیو ګلونه غوړېږي او پر دوی الهي رحمتونه راوریږي. اگر رسالت نبی علیه السلام نمی شد، اگر ولادت جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم در دنیا نمی شد، ما از همه حقوق محروم می بودیم. ولی نعمت بزرگی که پروردگار عالم برای تمام جهان دادگیست، بالخصوص برای مسلمانان، او آمدن جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم در دنیا بود. امروزی که ما حق همسایه می شناسیم، امروزی که ما حق والدین می شناسیم، امروزی که ما با حقوق همه مسلمانان قائل هستیم به برکت جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلم. مثل که رب العالمین می فرماید که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ای رسول کریم، ما شما را نفرستادیم مگر فرستادن شما رحمت برای همه مخلوقات است. همه مخلوقات، یعنی حتی در مخلوقات تمام دنیا می آید. رسول کریم صلی الله علیه و سلم مثل که برای مسلمانان رحمت است، در این دنیا رحمت است، به روز محشر هم برای ما رحمت است. نبی کریم صلی الله علیه و سلم په دغه ورځ دنیا ته راغلی دی او په دغه دنیا باندې 12 د ربیع الاول باندې د دنیا څخه رحلت کړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په راتګ سره د په اسلام کې یو ډیر مهم تاریخ دی. هغه تیاری او جهالت چې په دنیا کې خپور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راتګ سره هغه تیاری ختم شولې او اسلام هر ګوټ ګوټ دنیا ته اسلام ورسېدی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یو معجزه او کرامت د خپل جهاد په وسیله باندې د صحابه د جهاد په وسیله باندې او خپل د وینو په برکت باندې هر ګوټ ګوټ ټول دنیا ته اسلام ورسېدی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په 40 کلنۍ کې په نبوت مبعوث شو. په مکه کې 14 کاله خلک اسلام ته راوبلل او بیا یې مدینې منورې ته هجرت وکړ او هلته د یو مرکز په جوړولو سره خلکو ته په آزاده توګه د اسلام دعوت او تبلیغ پیل کړ او د دې بهیر د بریا لپاره له باغیانو سره سختې جګړې وکړلې او ټول یې مات کړل چې له 10 کلنۍ مبارزې او غزاګانو وروسته ټول عرب قبایل مسلمانان شول.